یو بزرگو عبادت به کول تیار روټای به ورته راتله یو 3 ورځې په روټای بند شو امتحان چې روټای بند شو نو دا بزرگ لاړو د یو يهودي په دروازه کې سوالو چې وګېم ا يهودي ولا یو سلور روټای ورکړي خو چې دا راوته دا يهودي سپه واغه ورپسې شو چې سپه ورپسې شو د ورته یو روټای واچول اسپی روټای او خړه بیا ورپسې غپل بلې واچوله چا او خړه بیا غپل بلې واچوله چا او خړه بیا غپل بلې واچوله سلور والا روټه ور واچوله بیا ورپسې سپی غپل نو دا بزرگ ورته وی کور دی وران شه چې وران دي شي خود مالک دې سلور روټه را کړی و سلور والا می درواچوله نو اوس ولې را پسې غاپل اسپی ورته بزرګه کور ستا وران شه چې خدای روټه در کولا نو په کوټه کې ناس په داغه عبادت ته کول او چې امتحان د پاره یو 3 ورځې در باندې روټه بند شو نو رااله د خدای د دشمن په کوڅه کې د سوالو زده دی يهودي سپېما کالال شم د په دروازه کې نو روټه له د بل چا دروازې ته نظم او تراله د يهودي په دروازه کې د سوالو نن موږ نه هغه بزرګان جوړ نن یو راغله واته وی چې د اوقاف وزیر راته یو کالو شو 50000 روپے اعلان کړو او تر اوسه ول چاره نه کړی مال ډېر خو کډېړه کې مې چې خدای دې نور ور پسې بیخ بنیاد وباس دا اعلانونه خو دوی هر وخت کې زیاو لکلس کالو شو د اسلام اعلان نه کړی کړه دې کنه دې لس کالو بلکې توبه استغفار زویم چې هغه دا داوا چې لا اسلام ووم نه چې ما درته اعلان کړ د خدای نه مخکې درته ویلي دي هغه یو خزه غوای لنګر چې غوای لنګر شو بچی ټوپونه را ټوپونه ول داسې په کمرې کور چې په کمرې کور نو خاوند ورته چې خزې دې بچی خیال کوه ټوپونه مو وای مست خوندې دې چرته دې کمر نه ونه ورځي هغه ول ډیره خدا میړې بهر لاړو چې راتلو هغه څخه د کمره غورځیدل او مړو خزي ورته سړیا څخه خمرش ویلي وی کمر نه وغورځي ول مردار ما چې درته ویلی چې خیال کوه ول سړیا د خدای کارونو خدای راو غورځولو وی پلیتینو د خدای نه مخکې ما درته ویلی چې د دې بچی خیال کوه ما خو د خدای نه مخکې درته نن ستاسو ملک نظام داسې دی چې د خدای نه مخکې دوی اعلان کړو د اسلام راغی نو ماړه کې وی چې ګرځا ورپسې دا اعلانونه خو آسان کړ دا لا څه کوي ای وزیر خدای ورپسې ورکم کو زما زوی چرته نات ویلو په سکول کې زما زوی چې نات ویلو نو وزیر را پاسې دلې چې ډېر خنات وي او ما 100 روپے اعلان دتاو دا واته میاشتې وشو والله که تر اوسه انم ور کړی زما زوی نو زوی مې ما تر وخت یاد یې ما ته خو وزیر 10 روپے ورنکه بل ورځ مې ورته مې یاد و بیا داغه کوروان شو ته 1000 روپے غواړي سکولونو لبراشي ماشومانو لب اعلانو کی 1500 انعام 1000 روپے انعام بیا ورپسې ګرځا مدرسو لب ورشي اعلان بو کی 50000 مې درکړه امولا چې سیکریټ تورشي سیکریټ کې بیا چې کم ناشتي وای چې ورشه مولا صاحب څنګه راغله خیر خوده وای وزیر صاحب زه مولا صاحب په جمعات کې کینه دربشي کنه زکه کار کوه دلته پیسې کم دی اوس فند نشتا فند د پاکستانو خزونه کېږي نو په فند به مولا لڅور هر پتو په دی ولګي ارز مې داو چې بنیادی مسله د سود متعلق چه دا 2% چې پتا لازم دی هغه دا چې د دې سلو نه به 2.5 روپے ورکړي او تا ته ملاو 105 شوي نو 105 کې تا نه 2.5% خو نه دی کټا خو د سود نه کټ نو حکومت چې 2.5% کمې جمع کړي عام د سود پیسې د تمامو پیسو بنیاد پلیت او مردار دی بنیاد او د مالک په ذمہ هم زکات پاتے دے
زکه چې داغه د اصل مال نه کټوتی نه ده شوی د غویرونه دي خو چې چوکا په سوک د چوکې په دې سوکا کې د ستن ټومبلی دا زمیدار چې قلبې کوي کنه دوی د چوکې په دې سوکا کې ستن ټومبلی نو رستونه چې غوی په وای نو غوی داسې خو نشي چې بیا پټې په بل اړای دوی له چاغه چوکا کې د ستن ټومبلی او رستونه په داسې وای بیا ټول پټو نشي خپل سړی توپ پکې نشي دا پته ولګوي دا حکومت د زکاتونو سیستم کې ماشينونه ورکړي چې دا خزول ورکړي دا تحقیق خوده مو کې کنه دا ذلیل حکومت چې تعالی ما ماشينونه درکړي کم قسم خزول دی ورکړي پدې پوي کم قسم خزول دی ورکړي دا ستا ملک دی دا ستاسو ملک دی دا هغه چا ملک دی چې پرون ورته په ډګډګو سواره وي جوړې جو تم استقبال کولو ډېر ښه الله د سي پیجندلی یې کنه چې قربان د دې خدای نشمنو داغه د فیصله په دې ځمکه ډېرې خوانناکي دا سیدا قوم پیجندل او ان شاء الله نورې به بده ورځې ګوري نور زمون خزه د سپو په دروازه چاو درولي خدای ودرولي زمون بچی د دې ذلیلو په دروازو کې چاو درولي خدای ودرولي مونږ د دوی په مخ کې چا ذلیل کړی یو خدای ذلیل کړی خدای ته پته وا ګوره ماته وګورئ تاسو پوه شئ د دې داسې مثال لکه یو مولا له سړی راغی وې صاحب زمون کوی کې مګه پریوته ده مګه هغه ورته سلويخ بوکې ته وباس چې سلويخ بوکې وستې بیا مو بوبوي کوي بیا راغی استاد هم سلويخ بوکې وستې ما سي بوي کوي یو سلويخ نورې وباس چې سلويخ ته نورې وستې بیا بوي کول بیا راغی چې جا خو ما سي بوي کوي و یو سلويخ نورې وباسي چې شپک شلې بوکې وستې خو یو ما سي بوي کوي ویلا لکه مګم تی وسته دا وینا جی مګه هم نه وسته کور دی وران چې مګه او باسنو بیا سلويخ بوکې او باسه کوی به پاک شي اول خو ته مګه او باسه کا نو مګه پکې نو ته دې سلويخ بوکې تی او باسه پاکي کی نن ستاسو ملک دا مثال اره او شی باندې چې د دین نامه کې دي تاسو ګورئ سورځي صلات کمیټي جوړه کړې بیا په دې مالو کې فوجیان به ګرځیدا او د صلات کمیټه د پاره به سبا سبلا به ورته ویغه ناظم صلاتان جوړ کړ د دبر راپورټ د علاقې راپورټ به ورکې چې څومره خلک موږ کې دا تاسو خبر دا نور څه پورا شو چې ناظم صلات ته خبره پاتې نو عزیزانو عرض میں داو چې د سود د زکات په پیسو کې زکات نه کی خالص مردارا او خالص مردارا چې پاک ولورشي ام دیخوا وګورئ یو ثابته چاټای د دوبو ثابته چاټای او په ثابته چاټای وبو کې دوه منه وبو پکې او یو ساس کې متیازي چې پکې واچي هغه چاټای نه بوبوس کی تاسو به اوس کی یو ساس کی بای وبو دوه منه دی متیازي یو ساس کې دی ویس کا کنه او 10 په پیو کې جامې په پیوینځي نه ولی په دې متیازو ساس کې پکې پره التستا عقیده دادا چې دی یو ساس کی متیازو سره دا ثابته چاټای پلیته دغه سي یو روپای چې د سود اغا اصل مال کې راګډه کې ټول مال پلیت ټول مال مردار نن ستا بینکونو نه پته ولګاو ما غلي غلي پته کړی دا اگر چې دا بینکونو والا حل نه وای نن لوی بزرگان د دین مزګزار لوی سجده لګون کی
داغي پیسې راشي یو ګورئ د چا 10 لکه د چا 20 لکه د چا 10 لکه په بینک کې هغه فکس ډیپازټ کې پرتی دي او داغه ماهانه چې کوم سود بینک ورکوي پاغه د ټول کور اخراجات چي دا اورېدو درته نه وای دا اورېدو خبرې نه کوم زه د چشمدید خبرې کوم چشمدید تاسو خیال را لوی لوی بزرگان په دې عظیم قهر اخته مونږ پاتیو مونږ له خودمره مسله شریعت اسانه کړي و چې بھئی جمعات ته څوک څه شی راوړي نو تپوس یې مکوه چې دا حلال دی او که مردار دی ځکه که دا تپوس تی شروع کړو نو جمعات کې به دې وخت تېرول ګران شي مونږ له خو دومره قدر جایز اوس مونږ ورپسې لږ تیز لاړو چې تیز لاړو دغه مرداري مونږ هم خوړل شروع کړ او مونږ هم دغه مرداري اغستل شروع کړ نو تاسو وایئ چې وبم پلیتی او مړم کافری وبم پلیتی او مړم کافری او جنازه یو کی او غوث د زمانه دا مړې بخلې کیږي مړم کافر دی او دلم بولم په پلیتو بو او را دی واستو جنازې له پیرانی پیر سے باغې جنازه وکړه پیرانی پیر صاحب خډر لوی سړیو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب تر ده او د پیغمبر ډیر خدمت کړو دړه کې داوي چې اے الله دنیا کې خود په ما ایمان را نه وړو او قیامت کې به عزت تا ته شپارس کو الله ورته وې حبیبا په خپل ذات مې دې قسمی کته د په حق کې او یا کرته ما نه بخنه غواړي نو به نه بخم یو سړی مړ دی چې داغه خاتمه په ایمان ونشوه پیغمبر لحد ته ورکوشو لحد ته او خپل صادر واغستو پاغه په لحد کې وغړو د پیغمبر صادر قرآن راغی چې خبردار چې دینه پس د داسې سړی په قبر ته نه درېږي دا ما جهنم ته واستو پیغمبر په خپل صادر غړول په دې خوش فهمۍ کې چرته مبتلا نشي چې د چا خاتمه په ایمان نه شي ا د پیغمبر په صادرم نه بخلې کی عزیزانو دا دعا کوي چې خدای زمون خاتمه په اسلام او د زنکدن په وخت کې د ایمان دولت نصیب کا کله زنکدن په وخت کې د کیس بیل ودو بیا به تر سپریم کورټ پورې و نه غټي ختم شو نن دنیا په دې تیار کې پرته نو عزیزانو یو مصیبت نه ده چاغه با مونږ خلق جاړو یا مونږ خلق به را سنبالو نو عرض میں داو چې زکات بنیادی شی داو چې ما تاسو ته عرض وکړو پاتې شو دا چې کم سړی باندې کیږي 22-2300 روپے زرګر نه تاسو کوي چې د 250 نیمو تولو سپینو زرو څومره قیمت کی غالبا 22-2300 روپے جوړي دومره در سره یو کال په تیر شي او اون لګي نو هغه نه پس بیا تسلو پسې دونی می زکات ورکړه اوس خدای دا یو بل تپوس خلق ډیر دی میاش کی کوي چې سړی سره 2300 روپے د کال په سر کی وی او د کال په ختمېدو کې هغه 2300 نه 23,000 جوړي نو دی به زکات د 2300 ورکي او که د 23,000 به ورکي نو دی به زکات د 23,000 ورکي ځکه د کال په منځ کې
چې نصاب سره څومره پیسې نور رااله او د کال په ختمېدو کې چې بیا درویش لکم جوړوي نو تب زکات د درویش تو لک وای په هغه منځ کې چې د نصاب سره کمې پیسې راځي پاغه حولان حول شرط نه ده کال پورا کېده په ضروری نه دي ډېر خلکو دماغ کې دادي چې درویش 100 روپۍ ما سره وي د کال په سر کې او شپږ میاشتې پس ور سره 2 لک نور رااله نو زبر زکات د درویش تو 100 باسما زکه چې دی باندې خلاف دی نورو باندې لا کال نه دی پورا نه کال اعلی شرط ته چې نصاب نه نصاب راغه او منځ تر منځ چې بیا څومره ور سره راځي نو د کال په ختمېدو بیا د ټولو ورته د خزو کالی مالی دي کالی مالی د خزو چې دي او دام د خزوی خزه سره 2-3 روپۍ نقدم شتا او 2 تولې کالیم شتا خو چې نقد ور سره 100 روپۍ وي نو که یو توله کالې وي بب د دې زکات ورک هغه نقد سره به حسابي او د دې بم ورک که نقد خزه سره انم نه وا او کاله سره زر د ونیمو تولو نه کمو نو بیا په خزه زکات نشته او کونیمه تولې پورو یا زیاتو بیا به د دې زرو نه لکه ټوکړه خرڅي او زکات پته ورکړي تاسو خیال راغی نو عرض می داو چې زکات یو اهمه فریضه ده دې ته ډېر احتیاط پاتې شو دا چې د استعمال په سيزونو باندې زکات نشته په کور کې د لوخي دي د 100 لک روپو پاغه زکات نشته بستری دیو کټونه دیو الماری دیو لوخي دیو وغیرہ 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 په دې زکات نشته کورونه دي 200 کور دي په کرای دی ور کړی دي د دې کورونو په قیمت کې زکات نشته دا غین آمدن دومره راغې چې هغه باندې کال واوړې دو هغه کې به بیا زکات لارای دي سورلس شپارس شل دیرش او لارای چلیږي او تاله کرای راځي د لارو په اصلي قیمت چې 2-3 لاکھ روپے ده پاغي کې زکات نشته دلته یو مولا او چا تاسو کو چې په سایکل کې زکات شته ولی نشته دا 100 روپے نه ګرځي سر نو عزیزانو دا اوس داسې خبرې دي چې مصیبت ته د ار مولا نه تپوس کول ار مولام د دې قابل نه چې ته تپوس او نار مولا لا دا ورزي ولی استادجی په دې سایکل کې زکات شته ولی نشته دا 100 روپے نه ګرځي سر 100 کپاوی جاس کې ګرځي او ځان لدی اغستې چې 3-4 کروڑ روپے یا 7-8 کروڑ روپے دغه قیمت ده په هغه کې زکات نشته چې ځان لدی ساتي ما په خبرو پوهیږي یو دا چې ته د جازونو تجارت کې جاز علي د تجارت د پاره نو بیا که 800 کروڑ باندې د جاز اغستې او د خرصولو د پاره پنیت ته اغستې نو دې کې هم زکات ورکړي لارې علي او خرڅه چیسز علي او خرڅه موټر علي او خرڅه تجارت د پاره بیا پکې زکات شته ما په خبرو پوهیږئ اما استعمال لدی اغستې او داغه حاصلات خوري بیا پکې زمکه ددا لزره جیره بزمکه ددا لزره کلس لکه جیره بزمکه دی وی اوم داغه په اصلي قیمت کې زکات نشته نه پکې وشر اما دا غزمکه نه حاصلات راوته نو هغه کې بیا وشر یو وشر دی او یو عزیزانو بل څه شه دی ناراضي سملار ده عزیزانو ما ته وګور یو د لل مزمکی دي او یو د اویز مکه چې په ټوبلو بوت هغه کې بیا فرق د لل مزمکی چونکه به مشقته فصل کړي وي مؤونت کمی نو هغه کې با اوشر لسمه داره اما چې کوم باندې ته ابیانه ورکه یا غویان په ګرځي ارټ مرټ کسی می سی وی هغه کې بیا نصف اوشه 2 سره به من پسې ورته ځکه چلته په
خرچ نور زیات راځي. نو د ځمکې حاصلاتو باندې به گویا کې عشر او خراج او دا کسی میسې کې، اما د هغې د ذات په قیمت کې زکات نشته. نو عزیزانو دې وجه نه دا ټول څیزونه صفا او واضح الله دې کربونه رحمتونه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په قبر ووري. داسې خبره نشته چې هغه صفا کړې نه ده. ار یو مذهب کې بچ روان نو چرته به انخلي. واحد مذهب حنفي دی چې روان نو روان به په لاره کې به ایس خند و خار درته نه راځي. ایس داغه د عقل او د قیاس دلایل چې واوري عقل به دې حیران. یو قیاسي مسله ده، څلور کس ناست یو مار پې راغی، په دې سړي ور ټوپ کړی دی، دې ځان نه غورځولی په دې ور ټوپ کړی، د ځان نه غورځولی په دې ور ټوپ کړی، د ځان نه غورځولی په دې څلورمې ور ټوپ کړی، څلورمې وخوړو مړ شو. ابن ابي ليلى د بادشاه قاضي و. نو د بادشاه قاضي چې خو د بادشاه خولې ته به ګوري، لکه زمونږ د ملک دا د بادشاه مولیان چې دي د ضیاء الحق صاحب، دا خو د ضیاء الحق خولې ته ګوري. نن اخبار کې لیکلیو چې که 27 رمضان پورې اسلام نافذ نشو نو دا ملک به ټول ټیپر شي. مال 27 رمضان اوس سن 1987 شروع دی. سن 1987 کې 27 رمضان راځي چې سن 1,87,000 او 27 رمضان پکې راشي، ضیاء الحق په دې ملک اسلام راځي. 1,27,000 او بیا پکې 27 رمضان راشي. یو مولا ماته مالک بیا به تاسو څه کوئ؟ دا اسلام کدي سړي را نه وستو ویل مړه وخت له ټیلا ورکو 27 رمضان به بیا مونږ بل څه اعلان وکړو چې لږ څه اخوا دی خوا اسمبلی په ناسته ده، ځکه چې اسمبلی د دوی چې ده هغه داسې شی دی لکه د کمې چرګې چې د سینې اډوکې ماتي هغې لاندې چې هګۍ کېدي نو بچي نه وباسي. دا تجربه ستاسو نشته. هغه چرګه په 21مه شپه بچي وباسي چې د کمې چرګې د سینې اډوکې ثابت وي، ځکه چا په دې سینه باندې د اګوله داسې رګړ ورکوي او چې د سینې اډوکې ماتي سینه پې مږي هلته اګوله رګړ نه میلاویږي، هغې کې بچی نه جوړېږي. نو عزیزانو په دې پاکستان داسې کړکه چرګه ناسته ده چې د هغې د سینې اډوکې نشته. نو هغې کې به 21 لکه کاله تیر شي خو بچی به ترې ونه ګورئ. تاسو پوه شئ په خبره؟ داسې موږ خوشحاله وو پوه شي جي چې اسلام دی او دین دی او مذهب دی او که خیر یو پاسو فکر مه کوئ دغسې به صاحبه بمونه به یو دماکې به یو مونږ به پکې الوځو. اوس خو په مولیانو هم شروع شوه، په لاهور کې یې مړه کړه. اوس په ایمان درته یم چې زه په لاره ځم هم یېرېږم، په دا محراب کې نم دی هلک ته مې ویلې لکه دې شي لاندې ګوره اوس څه کې مونځ به پرېږدې څه چل به کوې؟ که دوی ته ووایه چې نه نه جي تاسو وکته بله ورځ 200 په پاړه چنار کې کباب شو د قوم بچي او ښځې، 10 په لاهور کې کباب شو لوی لوی علما. او په دغه ورځ تاسو اخبار کې وکته زمونږ صدر صاحب په پنډای کې بڑے کھانے کې شریک وو، بڑے کھانے کې لوی خوراک دی پکې و، په ټي وي دی دنیا ته ښودو دا دی راغی وردي اچولې ده کله یو سره لاس پلو کې و خوله یې نه راټولېږي صاحبه، خوله یې سیم چینګه ده خو راټولېږي هم نه او لګیا دی بڑے کھانے خوري او په لاهور او په واڼه او پاړه چنار او میران شاه او په دې کې د قوم بچي تباه کېږي. دا ستا ملک او دوی ته کوئ وایي نه نه خدای به خیر کړي. بلکل فکر مه کوئ،
جهاد کې خو تکلیفونه یې کړل نو تم راشه کنه لک پدیم د تری منګل دی ورړو ما خیر ته لوی مسلمان په کار دی چې ته د ټولو نمخ کې په غزا کې شریک راشه عزیزانو خدای دې امان راکړي ملک دومره بدامني چې داغه انتها ته اوس وایي چې یو سړی په کور کې خزي شاید چې تاسو زنانه بم داسي چې ورچنګ ناری کې او سکران نوزي خیر غواړي ماشوم ته وای بچیا وی ګوره پاډې وډای کې سیخي نه خزي په دې قهر په کورونو کې اخته دکان ته سکران نوزي الک لاندې باندې ګوري پیړای کرکه داستا ملک دا وجه صدا وجه دا چې دې قوم اسلام تسپک کتلی او دین ته سپک کتلی نو خدای دوی تسپکو کته چې دوی ته سپکو کته نو د دوی نه هغه اطمینان او سکون ایمانی چې ده آیت نه ختم آیت وست په محل کې بناسته یریږي با کور کې بناسته یریږي با د کلونو سٹاک بدر سره پروتي وای به وګه ما دلوګه مرشو ازاقه الله لباس الجوع والخوف د یری او د لوګي لباس الله نن پاکستان ته ورغسته دي یری مګورا ټول ملک په قهر عظیم اخته دي او لوګه مو واخر دعوانا ان الحمد لله زکات عزیزان النفس لغت کې پاکوالی ته وایي په زکات باندې هم زکات نوم دې د پاره یې خوښ شوی دی چې په دې سره تطهیر د مال وشي زکات وستو سره مال چې کوم دی هغه پاک شي د دې وجه نه گویا کې دې ته زکات د دې داسې مثال دی لکه رمضان په عربي کې سوزولو ته وایي د روزې په میاشت باندې الله رمضان نامه دې د پاره یې خدا چې د 11 میاشتو شوي ګناهونه الله د رمضان په برکت باندې سړی ته معاف کړي نو دغه سي زکات ته هم زکات زکوایي چې د دې وستو سره مال کې کسلک ډیر کمې زیاتې راغلي نو الله تعالی هغه ورته معاف کی او دا مال په پاک کی دا خبره به بیا ما نه رشي 13 جمعه باندې کتا استیادی ما د زکات باس کړي نو یو سړی ما نه تپوس کو چې دا حکومت چې کم زکات ور کوي نو دا هم گویا کہ زکات تے نو ابتدائی وستو خدا تیرشوی مالونه به د بینکونو په پاک شي کنه نو تاسو ولې گویا کہ بیا ورته وایي چې دا د سود د زکات پیسې نو ما ورته وایي چې بچیا ته په خبره پوي نه کدا پختنه دې د ځان پویولو د پاره کړی خو بیا دې پویو ما کدا شیطانت نه دې کړی نو ځ خپل کار کوا ما تنگوا ما هغه نه ځان پویم والله که مې شیطانت مطلب ما ورته وی چې د موجوده حکومت زکات داسې شی چې تا سره روپۍ دی 1 لک او د 1 لک روپو کې تا تجارت کرے دکاندار ملازم سوداگر وغیرہ وغیرہ اس بعضی وقت کی په تجارت کې دا سنخته چې منځ در نه پاغا کار پورې قضا شوه او هغه منځ د بیا قضا را ګرځولې ده لیکن د وخت نه په دې تجارت کې داسې وخت وي چې وخت نه در باندې منځ قضا شي د دې منځ په ټیم کې چې دا څومره ګټه تا کړې ده دا ټوله حرام د مانځه په وخت چې منځ ته چوټي ونه کې او په کاروبار کې مصروف پاتې شي نو دغه ګټه چې دا حرام
یا داسې قسم ګناه واخله چې هغه در نه بازي شوي او مال دې ګټلی، نو دا قسمه ګناه چې دا په زکات وستو سره الله سړی ته معاف کی. د دې معنا دا ده چې لک روپۍ وي او تا پکې یو شل یا دیرش د منځ په وخت کې وګټلې اوا دې په دې لکو کې واچولې، نو دا لک هم ځان سره خرابې کړې وي، خو په دې زکات وستو سره دا لک واړه ټولې پاکې شو. او که یو لک روپۍ ټولې هغه تا پیسې په سود ورکړي او هغه سود یو لک روپۍ راغلی، یا ستا د شرابو دکان وي او دا ټولې پیسې ستا د شرابو ګټي، یا ته د عصمت فروش